بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه نیکی هیله د فیسبوک او یوټیوب چینل خوږو او درنوندونکو هیله مند یم چې روغ جوړ واوسئ. ډېری وخت زما څخه ملګري پوښتي چې موږ څنګه کولی شو چې دارنګه مطالعه ولرو چې هم مو تمرکز لاسته راوړو او هم هغه څه چې موږ مطالعه کوو د ډېر وخت لپاره زموږ په حافظه کې پاتې شي. په نړۍ کې د دې لپاره مختلف لارې او طریقې ښودل شوي، مختلف د مطالعې سیستمونه دي چې د هغې جملې څخه زه یو سیستم چې د رابنسون لخوا معرفي شوی ده د SQ4R په نوم ده، هغه تاسو ته تشریح کوم. که چېرته په هغه باندې مخته لاړ شئ نو کولی شئ تر څو حافظه مو قوي او هغه څه چې وایئ لولئ مطالعه کوئ تر ډېر وخته مو په حافظه کې پاتې شي. د هغې څخه مخکې یو څو مهمو شیانو ته چې باید متوجه اوسئ هغه په نظر کې ونیسئ. زه یې درته وایم تاسو یې نوټ کړئ ځان سره، کولی شئ چې تاسو سره ډېره مرسته وکړي. په لومړي قدم کې چې غواړئ تاسو مطالعه وکوئ، کوشش وکوئ ځان لپاره یو مناسب ځای غوره کړئ. دا ځای غوره کړئ چې هم د شور و ذوق څخه په امان وي، هم د هوا حرارت سم وي، نه ډېره یخني وي پکې، نه ډېره ګرمه واوسي، نه او بل هم د نور د لحاظه مناسب ځای اوسي چې نه پکې ډېره تیاره اوسي او نه هم دا رقم ته د ګروپ مخې ته یا هم د لمر وړانګې ته دا رقم کښېني چې ستاسو سترګې در خرابې کړي. نو په اول قدم کې تاسو چې کله مطالعه کوئ باید یو مشخص ځای ځان لپاره وټاکئ چې آرامه ځای اوسي، ټول حواس معمول پرې راټول سي او په مکمل معنا سره تاسو ذهن دا ومنئ چې زه مطالعې ته کښېنم. کله هم چې مطالعې ته کښېناستلی نو مخکې له دې چې مطالعه شروع کړئ له ځان سره 2 دقیقې یا الا 3 دقیقې سترګې پټې کړئ، ماکس وکوئ چې زه څه دپاره دلته کښېناستلم، هغه تمرکز مو ټول راوړئ دلته حاضر کړئ. هغه هوش او حواس مو چې بیرون فرد دی هغه راوړئ دلته ټول په دې ځای کې حاضر کړئ. که د بیرون کاروبار ده، که د کور مشکلات دي او که نورې څه ستونزې دي، هغه ټولې باید دلته پرېږدئ او دغه ومنئ په ځان باندې چې زه اوس دلته ناست یم مطالعه کوم، یو څو حرف وایم، یو څو جملې وایم او دغه باید زده کړم زه. وروسته له هغې تاسو باید یو د مبارز غوندې روحیه ولرئ. دا رقم ته چې تاسو دغه مطالعه کوئ د څه لپاره یې کوئ، هدف مو د دې مطالعې څخه څه ده، څه شی غواړئ لاسته راوړئ، دا به تاسو مشخص کړئ په لومړي قدم کې او د دې د مبارزې لپاره اقدام وکوئ او وجنګېږئ ورته. ممکن تاسو په مغز کې څه شی کښېنني یا هم په ازموینه کې سمې نمرې وانخلئ. دا ټول شیان باید په ځان ومنئ چې زه دغه درس وایم دا په 100% کې په دې دلالت نه کوي چې زه به ټول شیان زده کوم او زه به په امتحان کې ټولې مکمل نمرې اخلم. دا په اول کې ومنئ چې زه کښېنم اعظمي ګټه به زه د دې مطالعې څخه اخلم. وروسته له هغې چې د مطالعې هدف مو مشخص کړه، اوس نو د مطالعې لپاره ټایم مشخص کړئ چې زه باید څومره وخت 1 ساعت 2 ساعته 3 ساعته مطالعه وکړم او دا هم مشخص کړئ چې در کومې صفحې تر کومې صفحې پورې زه مطالعه وکړم. ځکه د ارواپوهنې له لحاظه انسان ذهن هغه څه خوښوي چې ابتدا او انتها یې معلومه اوسي. نو زموږ لپاره هم باید د مطالعې پیل او پای معلوم اوسي تر څو موږ وکولی شو چې ګټوره مطالعه ولرو. ځان ته انګېزه ورکړئ چې زه دغه مطالعه کوم څه شی لاسته راوړم، څومره زده کړه لاسته راوړم، څومره مې علمیت زیاتېږي او څومره هم ماته د امتحان یا هم هغه کوم هدف مې چې ځان ټاکلی هغې ته زه نږدې کېږم. نو دغه شیان مخکې له مطالعې څخه پام کې ونیسئ، انشاءالله مطالعه به مو ګټوره به اوسي او تمرکز به لاسته راوړئ. نو اوس راځم د SQ او 4R یا هم SQ او 4 دانې R دا درته تشریح کوم چې دا څنګه سیستم ده او په څه شي بحث کوي. د SQ4R میتود چې د رابنسون لخوا په 1946 میلادي کال کې معرفي شو په هغې باندې رڼا اچوو. لومړی S سکن معنا لري یعنې په عمومي ډول ټول لوستنه کول. Q د کوېشن معنا لري یعنې پوښتنه کول. لومړی R ریډ معنا لري یعنې لوستل یا مطالعه کول. دویم R ریلیز معنا لري یعنې تحلیل او ارزیابي کول. دریم R ریلیټ معنا لري یعنې ربط ورکول د تیرو درسونو سره. او آخري څلورم R ریویو معنا ورکوي یعنې مرور او بیاځلي ویل. اوس راځو هر یو مشخصا وایو چې د دوی وظیفه څه شی ده او دغه هره زینه موږ کوم ځای ته رسوي. لومړی سکن، لکه څرنګه چې د سکن د معنا سره پوهېږئ، سکن په عموم کې یو عکس برداري ده، یو عکس اخیستل دی، یو انځور اخیستل دی د چیز څخه. که زمونږ یو کتاب وي، مجله یا هر کتاب چې اوسي غواړو موږ هغه مطالعه کړو، مخکې له دې چې موږ دغې عمق ته لاړ شو او دقیقا یې مطالعه کړو، لومړی د هغې څخه یو ژر مرور کوو، یو سروې غوندې ترې اخلو
چې مثلا عنوان یې څه شی ده، د یو کتاب لیکوال څوک ده، ناوین کوم دي او نور څه شی پکې نغښتي دي. په عمومي ډول دغه رقم ته مطالعه باید مخکې له دې چې مطالعه پیل کړو پای ولري، نو هغه ده چې په دغه سکن کې تاسو کولی شئ دغه ټول موضوعات یو دفعه وګورئ چې څه شی پکې دي. دغه رنګ مطالعه کولی شي چې تر 15 دقیقو وخت تاسو څخه ونیسي، او دغه رنګه مطالعه تاسو کولی شئ په پلی کله چې قدم وهئ یا هم په یو موټر کې یاستئ یا هم د ساعتونو د تبدیلۍ په وخت کې، یعنې په هغه وختونو کې چې ډېر فوکس نه غواړي مازې تاسو یو مرور وکوئ. وروسته له هغې تاسو کولی شئ چې بیا مطالعه پیل کړئ. دویم کوېشن یا هم پوښتنه کول. کله مو چې دغه سکن پای ته ورسېده او عموم کې تاسو پوه شولئ چې موږ د دې مطالعې څخه مطلب چې د څه شی زه لولم، نو له ځان څخه پوښتنه وکوئ چې په دغه مطالعه کې زه باید څه شي ته ورسېږم، څه شی باید زده کړم. فرض کړئ که تاسو یو کتاب مطالعه کوئ چې هغه د فزیک کتاب اوسي او موضوع یې هم برق اوسي، نو په دې اړه تاسو باید مخکې له ځان سره پوښتنې وضع کړئ چې په دغه مطالعه کې مثلا د برق ګټې څه شی دي، فرمولونه یې څه شی دي، څنګه برق موږ لاسته راوړو او څنګه مثلا موږ برق مولدیت زیاتولی شو. دغه ټول موارد باید مخکې له مخکې ته ځان سره پوښتنه وکړئ. هره موضوع چې اوسي، که چېرته د کتاب په فصل کې سوالونه اوسي، اول لاړ شئ د فصل سوالونه وګورئ، وروسته تر هغې مو مطالعه پیل کړئ. یا هم که چېرته یو د تاریخ کتاب مطالعه کوئ، نو تاسو په هغې کې باید دغسې پوښتنې ځان سره وکړئ چې زه دغه یو دوره وایم یا مطلب د یو چا په اړه مثلا په هغې کې کرښې لیکل شوي، د هغې کلونه کوم دي، د هغې مهمې پیښې کومې دي، هغې کې هغه اشخاص څوک دي. دغه شیان پوښتنې تاسو باید ځان سره مخکې د دې مطالعه پیل کړئ، د ځان سره یې وضع کړئ. لومړی آر یا ریډ، لوستنه په پوره غور سره. دا په دې معنا چې کله تاسو سکن هم وکړه او ځان سره مو پوښتنې هم وضع کړلې، اوس نو کښېنئ او په خپله مطالعه باندې پیل وکړئ. ځکه مخکې مو هم یو کانسپټ راخیستی و چې په دغه مواردو کې زه مطالعه کوم او سوال مو هم ځان سره وکړه، نو اوس تاسو کښېنئ دې ته چې څرنګه دغه مطالعه زه پیل کړم او دغه کې باید شی زده کړم. په غور سره یې ولولئ، نقطه په نقطه یې ولولئ، خط په خط یې ولولئ. کوشش وکړئ چې په دغه مطالعه کې مو 5 ګونه حواس ټول حاضر اوسي، چې نه مو سترګې بل ځای ته ولګېږي، نه مو غوږونه بل څه واوري او نه مو هم په فکر کې نور فکرونه او نور خیالات ونه اوسي. ټول تمرکز هم باید په د کتاب په یو صفحه یو متن کې راټول کړئ. دویم آر یا ریلیز، یعنی چڼول، خلاصه کول، لنډیزول. دا په دې معنی چې کله تاسو مطالعه وکوله وروسته تر هغې کښېنئ او دغه متن مو چې کوم مطالعه کړی، کتاب مطالعه کړی یا کوم فصل مو مطالعه کړی، د دې څخه نچوړ راوباسئ، د دې څخه لنډیز راوباسئ او دا په یو نوع ارزیابي کوي، تحلیل یې کوي. لکه فرض کړه لکه استاد په صنف کې درس ورکوي او یو شاګرد وروسته تر هغې چې هغه درس اخلي تشریح کوي. دا هم دغه رقم ته ده. کله چې تاسو مطالعه کوئ وروسته تر هغې د ځان سره یو دفعه تشریح کوي چې زما څه شی زده کړي، هغه کوم چې د کتاب د مطالعې څخه اخیستي دي هغه بیرته بیان کړئ. کولی شئ د مطالعې په جریان کې بعضې مهم نقطې په هایلایټ سره یا هم په بعضې مشخصو سمبولونو سره تاسو په نښه کړئ تر څو هغه هم په ذهن کې ځای ونیسي او تاسو ډېر ورته متوجه شئ. دریم آر ریلیټ معنا ورکوي، یعنې ارتباط ورکول، ربط ورکول. کله هم چې یو فصل وایي، کله هم چې یو صفحه وایي یا متن وایي، کوشش وکړئ د مخکیني متن سره او د راتلونکي متن سره تاسو د هغې ارتباط پیدا کړئ. هغه ارتباط تاسو سره کومک کوي تر څو تاسو تېرې موضوعګانې، اوسنۍ موضوعګانې او راتلونکي موضوعګانې سره تحلیل کړئ او په ذهن کې مو په منظم ډول سره ځای ونیسي. او آخري آر ریویو ده. ریویو یعنې تکرار او بیا ځلي ویل. څرنګه چې موږ پوهېږو انسان یو ضعیف موجود ده، نو هېڅکله هم زموږ هغه څه چې په روزمره ژوند کې اورو یا لولو یې په دایمي ډول سره زموږ په حافظه کې نه ځایږي او نه پاتې کېږي. د انسان حافظه دوه ډوله ده، یو هغه ده چې دایمي حافظه ده، یو هغه ده چې مثلا موقتي حافظه ده. موقتي حافظه کله هم چې موږ یو شی تکراروو تر 40 ساعته زموږ ذهن کې الا تر 48 ساعتو زموږ ذهن کې پاتې کېږي. وروسته له هغې دا په دوامداره شکل باندې دا د منځ ځي. که چېرته موږ هغه یو شی تکرار نه کړو نو هغه ده چې زموږ د حافظې څخه وځي. که غواړئ یو شی مو په ذهن او حافظه کې دایمي ځای ونیسي نو هغه ده چې تاسو همیشه باید تکرار ولرئ. تکرار مو باید په 3 ډوله وسي. یو هغه تکرار وسي چې په اونۍ کې وشي، یعنی هر اونۍ تاسو یو موضوع کوشش وکړئ چې په اونۍ په جریان کې مو یو موضوع ویلې هغه تکرار کړئ. میاشتنی تکرار ولرئ، یعنی یوه میاشت یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې په وخت کې تاسو باید یو موضوع چې مطالعه کړئ هغه بیا یو دفعه تکرار کړئ تر څو هغه په ذهن کې میخ شي. او دریم هم باید یو کلنی تکرار ولرئ. په عموم کې چې هر کله تاسو چې ضرورت کېږي، که چېرته تاسو په اونۍ کې هم مطالعه کړي، په میاشت کې مو هم مطالعه کړي، نو په دریم ځل چې په یو کال کې راځي نو که تاسو چېرته هغه مطالعه کوئ تاسو به هغه ډېره ساده او اسانه اوسي. نو که غواړئ چې تر ټولو قوي او دایمي حافظه ولرئ همیشه تکرار وکوئ او کله هم چې مطالعه کوئ باید تمرکز مو ټول د مطالعې متن ته حاضر وي.
نو که چېرته دغه ویډیو تاسو ګټوره تمامه شوي د نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی ته هم ورسیږي. مننه. له هیره مو نه وځي چې چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه.